سلام دې ورسې ټولو وطنوالو ته. ملګرو پوښتنه کړې وله چې د غوسې باره کې یو څه ووایه او غوسه ډېره راځي. بعضې کسانو لیکلي ول راته. غوسه چې د انګر منیجمنټ ورته وایي، نو اول مهمه دا ده چې تاسو باید هغه ټریګر معلوم کړئ چې د څه شي وجه تاسو په غوسه یې. هغه ځان سره ولیکئ، پرې باندې فکر وکړئ چې آیا دا د غوسې قابل ده او که نه ده. که غوسه مې تاسو باید داسې خیال وکړئ چې زه غوسه کنټرولوم، غوسه ما نه کنټرولوي. زموږ بدن یا د مغزو کوم ریاکشن یا کوم عکس العمل چې ده، هغه کومې غوسې درسره راځي، هغه غوسه باید تاسو دغه عکس العمل یا ریاکشن باید کنټرول نه کړي. دا شی باید تاسو کنټرول کړي. څه رقم تاسو عکس العمل هیئ، څه رقم ریاکشن کوئ، دا خو باید همیشه تاسو په کنټرول کې. د غوسې ته باید کنټرول کې نه ورکوئ. نو هغې باندې فکر وکړئ چې څنګه تاسو خپل کوم عکس العمل یا ریاکشن تاسو څنګه کنټرولوئ. همدغه د مخکې چې کومه ویډیو کې تاسو ګورئ د انزایټي باره کې چې کوم بریدینګ ټیکنیکس او د نفس اخیستلو طریقې چې ما ښودلې وې، دا هم په غوسه کې ګټه کوي. او د غوسې جګې چې تاسو ته کوم جګې غوسه راځي یا چا باندې غوسه راځي، وګورئ چې دا انسان ده، خبره ده، انوایرمنټ ده، حالات ده، څه شی ده چې تاسو یې غوسه کړي. د هغې نه تاسو ځان لږ لرې کړئ، یو څو دقیقو لپاره، یو څه وخت لپاره پیچ ورته وهئ، فکر وکړئ چې دا غوسه ولې تاسو ته درغلې وله، او دغه بار بار هماغه چیز ته لاړ شئ، یا هماغه انسان تاسو ګورئ، یا هماغه حالات وي چې تاسو د غوسه راځي، نو هغه ټریګر معلوم کړئ، ځکه هغه تاسو سره بیا ګټه کوي. مخکې نه تاسو ځان ورته تیاروی شئ چې تاسو څنګه خپله غوسه کابو کړئ، او ځان ته به ووایئ چې به دا غوسه نه کومه، او ځان ته سره وایئ چې زه به ځان باندې کابو ساتم، او زه به نه ریاکټ کوم، او زه به نه پرېږدم غوسه ما کنټرول کړي، باید زه غوسه کنټرول کړم. او تاسو د ښه کمیونیکیشن یا د خبرو کولو طریقې باید زده کړئ، چې څنګه تاسو بل څوک غوسه نه کوئ. ځکه کله تاسو بل څوک غوسه کوئ، هغه تاسو بیا په غوسه کوي. کومې خبرې چې تاسو خلکو ته کوئ، د نګ خبرې، د پیغور خبرې، یا داسې خبرې چې بل چا بد لګېږي، هغه هم تا ته بیا هماغه خبرې یا هماغسې شیان تا ته وایي. کیدای شي هغه سړی دومره ریاکټ ورته ونه کړي، ته عکس العمل ونه ښیي، مګر ته همیشه عکس العمل ښیې، نو تا غوسه زیاتېږي. نو احتیاط کوئ. کمیونیکیشن چې چا سره خبرې کوئ، مخامخ کیسې کوئ، یو شی کوئ، خپل هم احتیاط کوئ چې بل څوک په غوسه نه کړي، ځکه دا تاسو خپل غوسې دپاره هم ګټه کوي چې تاسو په غوسه نه شئ. او د ریلیکسیشن ټیکنیکس یا مخکې موږ د انزایټي ویډیو کې ویلې، هغه باید تاسو زده کړئ چې څنګه ځان ریلیکس کړئ. ورزش هم ګټه کوي، 10 دقیقې واک هم ګټه کوي. دغه 4 ثانیې ساه دننه اخیستل او 4 ثانیې دننه ساتل او 4 ثانیې د باندې باسل، 1 2 3 4، دا ګټه کوي غوسه باندې کنټرول ساتلو کې. او خپل انرژي چینل کوي. د دې مطلب دا ده چې کوم انرژي چې تاسو لرئ هغه په غوسه کې استعمالوئ. هغې نه ښه ده چې تاسو یې په ورزش او په ګشت باندې او یا په کوم مثبته طریقې باندې هغه انرژي خپله استعمال کوئ، او په هغې وخت کې ځان سره ووایئ چې زه به غوسه نه کوم، زه یو مثبت کار کوم چې د ما صحت، د ما فکري او ذهني صحت ته ګټه رسوي، زه به داسې یو کار کوم. او په مغز کې چې کوم منفي فکرونه را روان دي، د هغې ختمولو دپاره تکنیکونه زده کړئ چې څنګه به زه دغه منفي کوم فکر را روان دی چې تا ته غوسه درولي، هغه فکر کم کړئ. او د فکر کمولو نه بهتره طریقه همدا ده، پرې باندې عکس العمل مه کوئ. چې کله منفي فکر راځي یا غوسه راځي، چې تاسو عکس العمل ونه کړئ، ریاکشن ونه ښیئ، نو دا خپله کمیږي، ورکېږي، مړ کېږي، دغه فکر له مغزه ځي. بیا هم تاسو ته وایم چې غوسه تاسو کنټرولوئ، باید غوسه تاسو کنټرول نه کړئ. که ویډیو مو خوښه شوې، نور ملګرو سره یې هم شریک کړئ. مننه. خدای په امان.